عبدالله د حامد کرزی او استاد سیاف وړاندیز ولې ومانه او اوس حامد کرزی جمع استاد سیاف له اشرف غني څخه غواړي آیا حامد کرزی دوی جوړه کوي که منافقت کوي د غني مقرریان یې ولې دوی ته سخت ټکان ورکړ دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره ډېر په لنډو کې وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر حامد کرزی او استاد سیاف د ولسمشر اشرف غني وروستي مقرریان سخت حیران کړي دي او ترڅنګ یې عبدالله هم ورخطا کړی چې کابینه خو ټوله معرفي شوه نو اوس به زه څه کومه کرزی جمع سیاف ولسمشر غني ته ویلي دي چې مقرریان دې ودروي او عبدالله سره دې جوړ وکړي د دوی منافقت او د عبدالله لوری کول خلک غوسه کړي دي ټاکنې غني ګټلې جوړه د څه لپاره وکړي او ورته وخت د دوی وړاندیز هم عبدالله ته شوی و چې هغه په پټه سترګه ومنه عبدالله بیا داسې وایي پخوانی اجرایي رئیس عبدالله چې ځان اوس د عامه شموله حکومت ولسمشر بولي د سیاسي مشرانو غوښتنه منلې او تفاهم ته د رسیدو په موخه د مذاکراتو وخت تمدید کړی دی د عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې دی د سیاسي مشرانو له اعلامیې هرکلی کوي او تیار دی د تفاهم په موخه د کیدونکي مذاکراتو وخت وغځوي نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان ملي ګټو او روانو داخلي او بیروني بحران ته په کتو او د خلکو له پاکو رایو څخه د ساتنې په موخه د خبرو له لارې له ټاکنو د رازیږېدلي بحران حل ته تیار دی او په خبره یې تر خپله وسه یې هڅه کړې روان بحران د مذاکراتو له لارې حل کړي د عبدالله له قوله د شته بحران د حل د دواړو لورو په نیت او اراده پورې اړه لري او په دې برخه کې یو اړخیزه او بیړنۍ پرېکړې وضعیت نور هم پیچلی کوي یاد دې وي چې نن کرزی سیاف قانوني او کریم خلیلي د یوې ګډې املامې له لارې له اشرف غني غوښتل څو نوې ګمارنې ودروي او له عبدالله هیله وکړه څو تفاهم ته د رسیدو په موخه د مذاکراتو وخت تمدید کړي د واک پر سر د غني او عبدالله سیاسي جنجالونه داسې مهال دوام لري چې امریکا وایي نړیوال به یوازې له هغه حکومت سره مرستې وکړي چې ټول شموله او ځواب ویونکی وي درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه